حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه سړو او دارنګي هغه سړو باندې چې د ښځو سره مشابهت کوي اختیاروي د هغو په شان د شکل جوړوي هیئت جوړوي هغسې لباس جامې اغوندي هغسې انداز خپلوي او دارنګې په هغو ښځو باندې چې هغه د سړو سره مشابهت کوي په دې باندې لعنت ویل شوی دی په دې باندې لعنت دی د دې حدیث روایت صحیح بخاري کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث کې دا خبره زده کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ښځو او سړو باندې لعنت ویلی دی چې کوم سړي د ښځو سره مشابهت کوي یا ښځې د سړو سره مشابهت کوي سړی به داسې جامې نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي سړی به خپل صورت شکل داسې نه جوړي چې هغه د ښځو سره مشابه وي په دو باندې الله د رسول لعنت دی او هغه ښځې چې سړو سره مشابهت کوي خپل ځان د سړو په شان جوړوي هغه جامې استعمالوي هغه ویښتان جوړوي ویښتان برابروي په دو باندې هم د الله د رسول لعنت دی د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو موږ او تاسو له پکار دی چې خپلې زنانه دې ته پرېنږدو چې هغه د سړو سره مشابهت وکړي یا موږ خپله سړي داسې کارونه ونه کړو داسې شکل جوړ نه کړو چې د ښځو سره مشابهت راځي ځکه په هغو باندې د الله لعنت دی اسلامي حکومت دا فریضه ده چې داسې یو منکر کار وګوري چې هلته ښځې مشابهت د سړو سره کوي یا سړي د ښځو سره مشابهت کوي دا یو منکر دی دا یو ممنوع کار دی د ګناه کار دی د الله رسول پې لعنت ویلی دی لهذا د اسلامي نظام د علماو دا وظیفه ده چې هغوی به داسې کارونه منې کوي او نهي د منکر نه به کوي امر به د معروف کوي خلک به د بدۍ نه منې کوي په نیکیو سره به امر کوي او دغه کار چې څوک کوي چې سړی وي او که زنانه وي د هغې نه به یې بندوي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي